خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مصنف رحمه الله دا باب راوړو او د دې عنوان دی چې چا د توحید دولت حاصل ک او دای کامل ک په خپل زړه کې نو جنت ته به داخل شي بغیر د حساب نه. حساب به ورسره نه کیږي او دا ډیر لوی منقبت دی چې خاصو کسانو ته الله سبحانه وتعالی ورکوي. او دا عنوان اصل کې د حدیث نه راخسته دی. حدیث کې دا لفظ راغلی چې يدخلون الجنة بغیر حساب. دا باب چې دی زما محترمو دا د مخکې باب د پاره تتمه او تکمیل دی. مخکې باب کې مصنف فرمایلی و چې باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب. دا د هغې تتمه دغه ده چې د توحید تحقیق د هغې حق سړی په زړه کې څنګه راوستلی شي، څنګه توحید کاملولی شي. هغه په دې باندې کاملیږي چې د شرک اکبر او د شرک اصغر نه او همدارنګه د بدعاتو نه، اعتقادي بدعتونه او که عملي بدعاتي او د ګناهونو نه دې نه سړی ځان وساتي. شرک اکبر چې سړی د ملت نه خارجوي او شرک اصغر چې ګناه کبیره ده، ډیره خطرناکه ګناه ده، او همدارنګه بدعات دا هم ډیره لویه ګناه ده. دا سړی ټول پرېږدي او بیا الاخلاص لله فی الاقوال والافعال والارادات، دا شرک وغیره پرېږدي او اخلاص په زړه کې پیدا کړي. د ده په اعمالو کې اخلاص وي، په اقوالو کې اخلاص وي، حتی د ده په ارادو کې هم اخلاص وي او د شرک نه ځان ساتي. شرک اکبر چې هغه منافی دی د توحید، د دې نه هم ځان ساتي، او شرک اصغر چې هغه د توحید کمال ختموي، د دې نه هم ځان ساتي، او د بدعاتو نه هم ځان ساتي، او د ګناهونو نه هم ځان ساتي. اصرار په ګناهونو باندې نه کوي، ځکه چې دا توحید خړی ګناهونه، د توحید شیشه چې دا هغه بدرنګوي او د توحید کمال هغه منع کوي، توحید نه کاملیږي. نو ګویا معنا دا شوه چې هغه څوک چې خپل زړه د ایمان او د توحید نه ډکي، شرک اکبر او شرک اصغر او گناهونه او بدعات او دا هر څه پرېږدي او د اعمال، اقوال، ارادات دا ټول د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره وي. نو فهذا الذي يدخل الجنة بغیر حساب. نو داسې مؤمن به جنت ته داخلیږي بغیر د حساب نه.
دا ډېر لوی منقبت دی چې بغیر د حسابه یو انسان جنت ته داخل شي. او خاص یو بل تعبیر دا دی چې توحید هغه وخت کې د انسان په زړه کې کامل وي چې دا د الله دپاره په ده کې عاجزي وي او د ده قوي توکل وي په خپل الله باندې. د ده زړه چې دی مخلوق طرف ته نه متوجه کېږي او دا د مخلوق نه هیڅ نه غواړي بلکې د ده په خپل زړه کې په خپل الله باندې اعتماد او توکل وي او د ده ټول اعمال ظاهره باطنه ظاهري اعمال او باطني اعمال او اقوال او افعال او د ده محبت او د ده بغض وایي دا ټول د الله دپاره وي. خالص سړی مؤمن وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وي. د الله د توحید نه زړه ډک کړی او د رسول الله د تابعدارۍ نه خپل اعمال هغه برخمن کړي نو دا موحد دي. په دې کې به انسانان ډېر مختلف دي. ولکل درجات مما عملوا مختلف بعضی اوچت اعلی توحیدی دا غوی بعضی مؤمنان داسې وي چې دا غوی متوسط درمیانه توحید وي بعضی داسې وي چې هغه لږ کمزوری وي او على هذا القياس. او دا توحید داسې دی چې دا داسې په داو نه حاصلېږي. دا ډېر محنت غواړي ډېره خواري غواړي خپل خواهشات به پرېږدي یو حلال کار به ته به محتاج خو د خپل احتیاج به ته مخلوق ته نه بیانې. دا ډېر زور غواړي. دا په تمنی او په دعاګانو باندې او په محنت او جدوجهد باندې حاصلېږي. الله سبحانه وتعالی دې دا نعمت موږ ته حاصل کړي. نو دا توحید چې چا حاصل که نو حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق. مخکې باب کې چې کوم مصنف رحمه الله کوم فضیلتونه راوړي نو دا د داسې مؤمن دپاره حاصلېږي. هغه فضیلتونه هغه دا راوړي چې امن ذکر کړی الامن والهدایة ودخول الجنه. امن به ورته الله ورکړي هدایت به ورته وکړي جنت ته به داخل کړي د اور نه به وساتي مغفرت به ورته وکړي. نو دا د هغه چا دپاره حاصلېږي چې لمن حقق التوحید. نو گویا کې دا باب د مخکني باب دپاره تتمه او تکمیله وه. نو مصنف فرمایي چې باب من حقق التوحید دا باب د بیان د دې کې چې هغه څوک چې توحید مضبوط کی په خپل زړه کې توحید کامل کی نو دخل الجنة بغیر حساب جنت ته به داخل شي بغیر د حسابه. همدارنګه مصنف فرمایي چې و قول الله تعالی او د الله سبحانه وتعالی په دې وینا باندې هم نظر واچه او فکر او سوچ پکې وکړه. د دې یو مثال و ذکر کوي چې دا رئیس الموحدین امام الموحدین دغه د مثال په طور باندې راوړي مصنف وی ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا. یقینا ابراهیم علیه السلام دا امام و امام او امت قانتا لله حنیفا الله تبع عجزی کوله او حنیفا کلک موحد و د هر قسم اعراض د شرک نه به اعراض کوو. نو دا ابراهیم علیه السلام دا ذکر راوړو چې دا د موحدینو امام دی وای د ته وګوره د توحید په خپل زړه کې راسخ کړو. امتن ابراهیم علیه السلام خو یو دلته وی چې دا یو امت اول خدا دا چې اعتبار حق دی حق چې چا سره نو هغه که یوي نو هم په امت شمارل کیږي. د دې د وجې نه که ته چېرته په حق باندې وي او ملګري دي کم وو نو په دې باندې مه ورخطا کېږه. دویم دا امتن معنا امام و امام
ولم يكن من المشرکین د مزید تاکید د پاروای چې ګور هغه د مشرکین نه نو. نو دا مشرکین چې وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې، نو دا خطا دی په دې خبره کې. دارنګه بل آیت راوړي مصنف رحمه الله والذین هم بربهم لا یشرکون. سورۃ المؤمنون کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات ذکر کوي. نو پاغي کې مهم صفت دا ده چې دوی به په خپل رب باندې شرک نه کوي، دوی به خپل الله سره، د خپل مولا سره، د خپل مالک سره شریکان نه جوړوي. نو دا مختصر وضاحت د دې باب وشو. په دې کې یو واقعه وروسته راوړي او څه حدیثونه هم پکې ذکر کیږي او د هغې تذکره به انشاءالله تعالی په بل درس کې وکړو. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.